سلامونه نیکې هیلې مې منئ خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وي د صحت جامې به مو پر تن وي. راځو نن د مایکروسافټ ورډ د آنلاین کلاس اووم لیکچر دی او په ننني لیکچر کې به موږ انشاءالله پاراګراف ګروپ ته راځو او په پاراګراف ګروپ کې به لومړی موضوع د موږ بولټس وي. نو په تېره لیکچر کې تاسو ته یو اندازه کورنۍ دندې درکړل شوې وي، نو امید دی چې هغه به تاسو ترسره کړې وي او د واتساپ ګروپ ته به شیر کړې وي. نو راځو چې خپل درس موږ نن راپیل کړو. بیا هم که چېرته کومو درسو کې پوښتنه پیدا کېدله تاسو یې کړلی شئ واتساپ کې د موږ سره شریکې کړئ. نو انشاءالله زه به فرصت ته وخت ته په کدو سه حتما تاسو ته جواب درکوم. راځو موږ نن پاراګراف ګروپ ته تېره لیکچر کې موږ فونټ ګروپ ویلی وه او موږ ویلي وو چې دغو آیکنونو په واسطه باندې کوم بارډر چې دی دو په واسطه باندې موږ دا ګروپ بیلولی شو، یعنې دو ته موږ کلیپ بورډ ګروپ ویلی شو، دو ته فونټ او په همدغه ډول موږ رسو پاراګراف ګروپ ته. په پاراګراف ګروپ کې ما تاسو ته په لومړیو کې د درس په شروع کې دا خبره کړې وه چې په ورډ کې او په اکسل کې تر ټولو نه ډېر کار چې وي یا هم ډېر وخت چې د موږ نه نیسي، تقریبا 80% شاوخوا وخت د موږ نه چې نیسي هغه د موږ سه هوم ټاب دی او انسرټ ټاب دی. په نورو کې ډېر کار د موږ سه نه وي، صرف په ورډ کې بیا د چې دی میلینګ کې یو اندازه کار شته دی او په اکسل کې بیا د موږ سه چې دی هغلته بیا د موږ سه په فرمولاس کې دی یو اندازه کار چې نور تقریبا 80% کار د موږ سه په انسرټ او هوم ټاب کې دی. نو ما دا خبر په دو خاطر وکړه چې تاسو بیا د موږ څخه خسته نه وئ چې دا درس کیدای شي یا دغه کوم کورس چې دی کیدای شي زیات وخت ونیسي. نو خیر کوشش وکړو تر څو پورې په لنډ وخت کې موږ ډېر څه زده کړو. ښه رسو پاراګراف ګروپ ته. په پاراګراف ګروپ کې اول د موږ سره بولټس دي. بولټس د موږ سره څه کار کوي؟ دو په واسطه باندې موږ کړلی شو پاراګراف په پاراګراف چې دی دا موږ یا په بولټس ورکړو یا په کټګورۍ باندې وویشو. اول اوس وګورئ د دو ښه ساده مثال که زه دلته راشم ټایپ اف کمپیوټر کې دلته اوس وګورئ فرض کړئ تاسو غواړئ مثلا چې یوه موضوع ده هغه تاسو په کټګوریو باندې وویشئ یا بولټس ورکړئ. زه رسم مثلا دلته وګورم، زه رسم یې دونه یوه کاپي اخلم، رسم دلته ده پیسټ کوم چې ښه ساده مثال یې تاسو ته زه درکړم. اوس وګورئ فرض کړئ زه دلته رسم زه دلته لیکم چې ټایپ اف کمپیوټرز دی دا یې موږ سره کمپیوټرز دی. سمه ده؟ وګورئ دا د موږ څه موضوع شوه. د موږ زه غواړم مثلا چې دا په ډولونو باندې وویشم. اول کار خو زه دا کولی شم چې زه څه خلی وکړم، اول راشم په دو باندې انټر کلیک کوم او دا زه ټول کلیر کوم تر څو پورې دغه کوم فارمټینګ چې موږ ورکړی دی دا بېرته وانخلي. اوس وګوره یو کار خو زه دلته کوم چې زه ډایرکټ راشم دو ځای یو بولټس انتخاب کړم. مثلا اول که چېرته راشم موږ څه نن وي، که زه راشم مثلا یو بولټ ورته انتخاب کړم مثلا په دغه ډول یو سوالونه باندې ویشو. اوس وګوره مثلا موږ غواړو چې د کمپیوټر ډولونه وښیو. فرض کړئ زه ورته یم چې د موږ سره یو دی سوپر کمپیوټر دی په دغه ډول، مثلا بل کمپیوټر د موږ سره پی ډي ای دی، بل مثلا د موږ سره پی سي کمپیوټر دی. اوس وګوره هغه بولټس چې کوم دي هغه د موږ سره بای ډیفالټ څخه لیکي جنریټ کېږي دلته د موږ سره جوړېږي. یو کار دا کولی شئ چې تاسو څه تیار متن دی یو څوک تاسو ته متن درکوي، تاسو صرف هغه متن ته په کتو سره هلته دغه نه استفاده کوئ. ښه اول خو به زه راشم دا ریکارډ به چک کړم، ریکارډ چې ریکارډ روان دی. اوس وګورئ که چېرته تاسو سم مثلا فرض کړئ متن و سمه ده زه دا بېرته باک سپیس کوم. فرض کړئ تاسو دا بولټس ورکوئ، رسم دا زه ټول سلیکټ کوم ټایپ اف کمپیوټر دی د موږ سره. ښه اوس وګورئ فرض کړئ تاسو یوه موضوع لرئ ټایپ اف کمپیوټرز، رسمه زه دلته درته ایس ورکوم. دا فرض کړئ د موږ سره کمپیوټر ډولونه دي، دا ما سلیکټ کړل. ما خو تاسو ته وویل چې تاسو دوه کاره کولی شئ، اول دا چې بولټس واخلئ بیا دلته یو ورته ټایپ کوئ، او بل دا چې تاسو ته یو چا متن درکړی صرف هغه ورته ایډیټ کوئ او ورته جوړوئ منظموئ. ښه
رسو اوس وګورئ دلته یو بولټ ورته انتخابوي تاسو دا د موږ سره لایبرري د بولټ ده هر یوې نه تاسو استفاده کوئ وګوره که زه دلته راشم په دغه ډول به موږ سمون وي که دلته راشم په دغه ډول دا مختلف ډولونه دي چینج لیست لیول د موږ سره کار نه کوم دا په هغه صورت کې موږ سره کار کوو کله چې موږ د یو بولټ نه استفاده وکړو بیا موږ دا کړلی شو چې یو لیول دلته څه لیکو ورته چینج یې کړو وګورئ زه رسم پاس کوئ تاسو زه رسم دا بولټس ورته انتخابوم په دغه ډول دا دی دا مو انتخاب کو او ټولو ته اپلای شو دغه لیول ته که زه اوس راشم وګوره دا چینج لیول د موږ سره کار کو دا اوس د موږ سره په مختلفو لیولونو باندې د هر بولټ چې دی خپل ځان ته لیول لري اوس وګوره دا بولټ موږ هلته انتخاب کړو په ریسنټلی یوز بولټس کې دلته موږ سره سیو شو اوس که زه دلته راشم د هر یو لیول چینج کولی شم ورته اوس وګوره په دغه ډول دا لیول به موږ سره چینج کېږي ښه اوس ایدو هغه اصلي هدف دلته څه شی دی زه رسم دا بیرته کنټرول زاید کوم فرض که یو اندازه ماته نه دی موږ سره دلته مثلا زه رسمه لیکمه راند په دغه ډول یو پاراګراف را اخلم خو دا باید زه د بولډ حالت نه وباسم وګورئ انټر د بولډ حالت نه وباسم اور انډي په دغه ډول د متن یو اندازه یې کموم یو پاراګراف یې کړو اوس وګورئ فرض کړئ دا تاسو مختلف لیولونه دي دا لیول اوس تاسو څه ډول چینج کولی شئ رسمه زه اوس وګوره په دغه ډول زه دا یو لیول انتخابوم کله چې دو لیول ته راغلم یعنې صرف غواړم یو فرض کړئ دا د موږ سره دا د انالوګ کمپیوټرونه دي زه غواړم صرف دا څه لیکمه د سوپر کمپیوټرونو د سرور کمپیوټرونو یو هغه یې کم لیول یې کم یعنې دا په هغو برخو باندې ویشتل شي ځکه یو لیول مخته راشم وګوره دا به داسې شي لکه دغه سرور کمپیوټر چې دي دا د انالوګ د هغو یو ډول دی اوس وګوره دلته دا کور تاسو د بټنونو څخه په استفاده هم کړی شئ صرف تاسو به راشئ دلته به کلیک وکړئ ټاب بټن یې په واسطه باندې دغه تاسو چینج کولی شئ او بیرته که لومړی حالت ته تلئ د باک سپیس بټن نه به استفاده کوئ په دغه ډول وګوره دلته به مکمل بیرته د بولټ حالت نه څه شي خارج بشي نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې لیول چینج کړئ هر یو چې تاسو سلیکټ کوئ یا هم انتخاب کړی یم ورته زه رسمه اوس وګوره که زه راشم یو بل لیول ورته واخلم یو بل بولټ انتخاب کړم مثلا دا بولټ دی موږ سره اوس که زه دلته راشم مثلا د ډیجیټل کمپیوټرونه زه غواړم چې د انالوګ کمپیوټرونه یو ډول کړم صرف زه دلته رسمه کلیک کړم کله چې دلته کلیک وکړه وګورئ زه رسمه چینج لیول ته دلته اوس د دغو مختلف حالتونه د موږ سره شته دي فرض که زه رسمه لیول 2 باندې کلیک کړم کله چې لیول 2 باندې کلیک کړه دلته د موږ سره انالوګ کمپیوټرونه به د ډیجیټل کمپیوټرونه به یو ډول د انالوګ کمپیوټرونو شي په دغه ډول نو مخکې مې درته چې د ټاب بټن یې په واسطه باندې موږ دا کړلی شو چې دا لیول چینج کړو بدون د دونه چې موږ دلته راشو پاراګراف ګروپ ته پاراګراف کې د موږ بولټس ته راشو بولټس نه دلته چینج کړو نو تر ټولو نه یې ساده او اسانه طریقه د موږ سره دلته دا وه او د باک سپیس بټن یې په واسطه باندې موږ دا بیرته کړلی شو چې لیول څخه لیکو د بای نه یوسو ښه دومره موضوع دلته دا ده چې که چېرته ضرورت چې مثلا دوی ته موږ نمبر ورکړو یا د نمبر په اساس باندې ویشو د هغو دپاره موږ بیا نمبرینګ لرو فرض کوئ اوس زه رسمه که چېرته ضرورت شو چې مثلا دغه کوم بولټ چې دلته تاسو کار کړي دي هغه نه غواړئ چې دلته یې وکاروئ نو تاسو به راشئ په نن باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه بولټ څنګه شي د منځه به ولاړ شي ښه بله مهمه موضوع د موږ سره نمبرینګ ده که چېرته اوس موږ وغواړو فرض کړئ د موږ سره ټایپ اف کمپیوټرز دي غواړئ چې دا په نمبر په اساس باندې وویشئ نو زه دلته رسم وګوره نمبرینګ ته په نمبرینګ کې موږ کولی شو چې دوی ته نمبر یې ورکړو مثلا زه غواړم دا په دغه ډول په نمبرو باندې وویشم هماغه چینج لیول دلته یې موږ سره شته دی سمه ده خو دلته یوه موضوع بیا د موږ سره پاتې شوله هغه د موږ سره چې د ډیفاین نیو بولټس دي په دوی کې بیا موږ سره کار کړی شو زه رسم اول دلته دا بیرته کنټرول زاید کوم رسمه یو بولټس ورته انتخابوم فرض کړه د موږ سره دا بولټ دی رسم اوس وګوره ډیفاین نیو بولټ د موږ سره څه کار کو که چېرته ضرورت شي دلته د موږ سره یو لیست و د بولټس سمه ده که چېرته ضرورت شوله چې تاسو علاوه د دغو نه نور بولټس څخه استفاده وکړئ نو تاسو به ډیفاین نیو بولټس ته رسئ سمبول وګوره غواړم چې سمبولونه دلته کار کړم په دغه ډول تاسو په سمبول باندې کلیک وکړئ نو
تاسو ته بدلته چې څومره سمبولونه تاسو ته په کمپیوټر په لایبرری کې موجود دي ټول به تاسو ته لیست کو د پونټس مربوط فرض کړه زه غواړم مثلا چې د دغه بولټ نه استفاده وکړم په ځای دغه بولټ نه که زه دلته راشم اوس وګورم څومره ډیره لایبرری دلته موږ سره شته خو دغه لایبرری به د موږ سره متوسط وي چې دا به د موږ سره د موږ د فونټس مربوط وي کوم فونټس چې موږ انسټال کړی دي دغه څنګه لایبرری وي سمه ده اوس فرض کړه زه مثلا غواړم چې دا په دوی کې یو ښه سمبول ورته سلیکټ کړم مثال په ډول دا دی اوکې باندې کلیک کړم اوس وګوره دلته موږ ته اپلای کوم هغه پریویو چې د هغه موږ ته ښایي که زه راشم اوس په اوکې باندې کلیک وکړم وګوره هغه موږ ته څه غلی شوله چینج شو او دلته به د موږ څه په د لایبرری کې هم هغه اضافه شوی وي د بل وخت لپاره موږ د دونه استفاده کړلی شو که بیا ځلې زه راشم دویم موضوع د موږ څه الاینمنټ دی الاینمنټ بیا وروسته موږ ویایو زده کیوي دلته هم شته د موږ الاینمنټ خو په ټیبل کوم چې وروسته یوه موضوع رسي د موږ ټیبل دي هلته هم بیا موږ زده کیو اوس وګوره دلته الاینمنټ کې د موږ درې ډوله دي دغه بولټس ته چیرته غواړئ چې کاروئ اول اوس وګوره موږ ورته چې لیفټ طرف ته زه دا څنګه کوم غواړم که زه راشم اوس دا سنټر ته کوم تاسو پریویو ته ګورئ په سنټر کې به د موږ د متن کوم بولټس چې موږ کار کړي دي دا به سنټر ته شي او که چیرته غواړئ چې رایټ طرف ته کوئ وګورئ زه راشم دلته کلیک کوم هغه به د موږ سره رایټ طرف ته راشي نو دا هغه وخت تاسو حس کړئ چې هر یو به دلته تاسو څه کوئ ګورئ به اپلای کوئ به پې نو که زه اوس د هر یو وګورم نو کیدای شي د موږ سره د ویډیو کوم اندازه چې دا ډېره لویه شي نو تېرو درسونو کې مې یو شکایت همدغه و چې ویډیو ډېره لویېږي انټرنیټ ستونزې موجودې دي سمه ده نو کوشش به دا وي چې ویډیو د 15 لایکونو تر 20 لایکو پورې وي ډېره لویه نه شي ښه خیر که لږ وخت نیسي بل د موږ څه فرض کړئ چې تاسو نه غواړئ سمبولونه استفاده وکړئ تاسو خپله یو سمبول ورته جوړ کړی دی یا یو آیکن ورته لرئ یا غواړئ یو تصویر پکې کار کړئ د دغه بولټس په ځای باندې نو تاسو به راشئ پکچر باندې اما خو یوه خبره به زه درته وکړم چې په پکچر کې څوک تصویر نه ورکوي سمه ده پکچر نه موږ څه شی نه استفاده کولی شو فرض کړئ تاسو لوګو لرئ د لوګو نه استفاده کړلی شئ لوګو دلته ورکوئ ساده کار ښه try again or work offline cancel په دوه باندې خو پیږي که چېرته موږ سره انټرنیټ کنیکشن دلته موجود وای نو موږ ته به دلته ټول تصویرونه راتلل کوم چې په انټرنیټ کې د موږ سره موجود خو زه ورته یم چې نه موږ سره انټرنیټ کنیکشن نشته دی نو work offline باندې موږ کار کله چې دلته کلیک وکړو اوس وګوره موږ به چېرته لاړ شو خپل کمپیوټر ته کله چې خپل کمپیوټر ته راغلو فرض کړئ زه رسم ګرافیک ډیزاین ته په ګرافیک ډیزاین کې مثلا زه غواړم چې دغه تصویر نه استفاده وکړم رسم په دوه باندې کلیک کوم اوس وګوره هغه بولټس د موږ سره څنګه شول چینج شول هماغه الاینمنټ موږ دلته په دوه باندې اپلای کولی شو ډېر ساده کار دی زه رسم په اوکې باندې کلیک کوم اوس وګوره دلته د موږ سره هغه بولټس څه شول چینج شول دلته به د موږ سره اوس تصویر وي نو په همدغه ډول ما تاسو ته ووایي اوس که دلته زه راشم مثلا که یو بل بولټ ورته اضافه کوم مثلا پی ډي ای کمپیوټرونه دي په دغه ډول نو هغه بولټس به د موږ څخه خپله دلته اضافه کېږي او د موږ سره په هغه لایبررۍ کې هم اډ کېږي د بل وخت لپاره موږ یې دونه بیا استفاده په اسانۍ سره کړلی شو ښه دا هم د موږ سره دا موضوع شوله بل د موږ سره په بولټس کې ډیفایني بولټس کې د موږ سره بل فونټ وه که چېرته تاسو کوم مخصوص فونټ څخه استفاده کړی وي بیا کړلی شي چې د فونټ نه استفاده وکړئ فرضاً زه رسمه یو سمبول اخلم د مثال په وګورئ دلته فونټس دلته هم د موږ سره شته دی سمه ده که چېرته غواړئ یو فونټ ته یا مثلا صرف د هغو سمبولونه کارول غواړئ دلته تاسو به یو فونټ انتخاب کړئ مثلا د موږ سره دا دی په دوی کې چې څه سمبولونه موجود دي ټول به دلته موږ ته څه غلی شي لیست به شي اوس وګوره که زه راشم دلته مثلا یو بل فونټ ورته واخلم د مثال په ډول دا دی وګوره د ټول سمبولونه موږ سره چې هلته چې کوم سمبولونه موجود دي ټول به موږ ته دلته څه غلی شي اضافه به شي اوس زه راشه فرض کړه په دو سمبول باندې زه کلیک کوم دا اډ کوم ورته اوس د موږ سره د فونټ آپشن څه شولو په آل شو دلته به موږ ته د دغه فونټ کوم هغه چې دي ډایلوګ باکس چې دی هغه به موږ ته اوپن شي نو دا په تېر درس کې موږ دلته په فونټس کې ووایو سمه ده اوس وګوره دلته دا بیا موږ وروسته هم زده کیو په انسرټ کې هم زده کیو خو صرف تاسو دا په یاد درس ولرئ موږ چې په ورډ کې متن کاریو دا په دوه ډوله دی یو به د موږ سره انګلیش وي چې هغه ته موږ لاتین ټیکسټ وایي او بل د موږ سره کمپلیکس دی کمپلیکس د موږ سره څه کار کو وګوره
لاتین چې دی لاتین خو پیژنئ چې انګلیسي په انګلیسي تورو باندې چې کومې ژبې لیکل کېږي مثلا هغو ته کوم سیټینګ اپلای کا او کوم چې کمپلیکس سکریپټ دي دا بیا زموږ څه د فارسي توري چې دي عربي توري چې دي لکه اردو ده لکه پښتو ده عربي ده دغو تورو سیټینګ دي. اوس وګور یعنې کله چې موږ دغه نه یو هغه راخیستله یو پونټ م اخیستله نو ته څه خلی وکړه دا سیټینګ کوم هغه موږ ته انتخاب کړه. مثلا کله چې مو لاتین کاروله دا بیا وروسته موږ زده کیو صرف اوس تاسو زده کوئ صرف دغه درس زده کوئ لاتین ټکسټ د موږ لاتین ټکسټ دی لکه انګلیش تورو باندې چې لیکل کېږي او کمپلیکس د موږ په عربي تورو باندې چې زده کیږي دا هر یو اوس وګوره دلته د موږ فونټ سټایل دی سایز دی دا موږ ویلي وو سمه د بولډ هم ویلی وو چې ایټالیک هم ویلی وو دا ټول موږ ویلي وو او که چېرته تاسو د هغه وخت موږ کوریو چې کله موږ یو خپل د خوښې یو فونټ انتخاب کړی وي که زه راشم اوس ما سیټینګ دی دلته موږ سره سمه ده نو دا ټول موږ ویلي وو فونټ کلر هم ویلی و انډرلاین هم ویلی و کلر هم ویلی و مثلا انډرلاین کلر کوم یو دی سټایل به په کوم ډول وي افیکټس کې موږ دا هر څه ویلي وو که په کار هم وي سمه ده نو په دو کې دومره مهم شی نشته خو دو کارونه بیا وروسته موږ زده کیو د موږ په لیاوټ کې دا کارول کېږي په انسرټ کې کارول کېږي د دو کارونه ډېره مهمه ده مهمه په څه کې ده فرض کړه تاسو یو کتاب لیکئ په هغو کې تاسو د عربي یا پښتو متن نه استفاده کوئ او د انګلیش متن نه استفاده کوئ نو هغو ته تاسو یو سیټینګ د مخکې نه هغه کوئ ټاکئ ورته چې کله ما عربي لیکله ما ته دغه پونټ خپله راخله کله چې ما مثلا انګلیش لیکله دغه پونټ ما ته خپله راخله نو په هغو صورت کې موږ بیا دونه استفاده کوو خو د اوس دپاره ده زه اپلای کوم په همدغه ډول اوکې باندې کلیک کوم هغه کوم بولټس چې وو هغه د موږ سره څنګه شي چینج بشي نو په دغه ډول تاسو کولای شئ مثلا د یوه بولټس لیول چینج کړئ په ټاب بټن څخه په استفاده ده تاسو چینج کولی شئ د بیک سپیس بټن څخه په استفاده ده بیرته تاسو فالولی شئ فرض کړئ تاسو غواړئ چې دوی ته یو اندازه توضیح ورکړئ ډیجیټل کمپیوټرونه دي غواړئ چې دوی ته توضیح ورکړئ توضیح موږ په دوه ډوله ورکولی شو اول چې که زه چېرته انټر باندې کلیک وکړم موږ ته دویم بولټ اضافه کېږي کله چې دویم بولټ موږ ته اضافه شو نو دلته خو موږ ماته نشو ورته ټایپ کولی نو یو حال دی موږ سره شی دی چې ټاب بټن باندې به کلیک کړئ کله چې ټاب بټن باندې کلیک وکړو بیک سپیس بیا بیک سپیس اوس دلته ته وکړلی شي مثلا چې دوی ته یو ټکسټ ولیکئ مثلا وګوره یو پاراګراف موږ سره واخله په دغه ډول یو حال دی موږ سره دا و بل حال دی موږ سره شی دی کله چې نه غواړئ چې پاراګراف دې بیل شي اوس دا د موږ سره پاراګراف بیلوي وګوره زه غواړم مثلا چې پاراګراف بیل نشي نو دغه دپاره به تاسو څه کوئ شیفټ انټر باندې به کلیک کوئ کله چې په شیفټ انټر باندې تاسو کلیک وکړو هلته تاسو سره پاراګراف نه بیلیږي اوس وګوره په دغه ډول مثلا یو پاراګراف ما ته راواخله یو پاراګراف ایکوال راند یو پاراګراف په دغه ډول ښه دا موږ سره په پاراګراف کې دا کار کوو خو تاسو کولی شئ مثلا چې دا ورته کاپي کوئ دا هم بیک سپیس په دغه ډول دلته یې پیسټ کوئ اوس دا په داسې ډول شو چې مثلا دغه ډیجیټل کمپیوټرونه چې کوم دي دا یې د موږ سره وضاحت متن دی ټکسټ یې د وضاحت نو په دغه ډول دا تاسو کارولی شئ ډېر ساده کار دی خو کوشش به دا وي چې تاسو په ځان باندې پوه کړئ ښه که چېرته ضرورت شي چې دا بولټس د بیان اوسئ د هغو ساده طریقه څه شی ده چې تاسو به راشئ صرف دلته به کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو دا به څنګه شي د بیانه به ولاړ شي بله مهمه موضوع ویډیو بیا لویږي د موږ سره چې د نمبرینګ دی فرض که تاسو غواړئ چې نمبر ورکړئ نمبرینګ اوس وګوره دلته زه رسم مثلا تاسو نمونه ټایپ کوئ فرض که زه رسم اول ورته یم چې نمبر هغه موږ ته واخله مثلا د موږ سره یو نوم دی احمد بل دی د موږ سره جمال دی بل دی د موږ سره مثلا د موږ سره حیات الله دی په دغه ډول مثلا د موږ سره بل دی محمود دی همداسې ډېر نمونه نور دي سمه ده نو په دغه ډول د هر یو ته خپل هلته یو نمبر ورکوي دو ښه مثال موږ بیا په هغه کې کړل شي په سوالو کې پاس که تاسو غواړئ چې سوالونه وکړئ خو هغه ښه مثال د موږ سره په مالټي لیست کې دی یا مالټي لیول لیست کې دی هغه هلته زده کیو اوس وګوره بل ساده کار یې موږ شی په دو کې کړلی شي په نمبرینګ کې فرض کوئ اوس وګوره د موږ سره مثلا دغه د کمپیوټر ډولونه دي زه رسم دا سلیکټ کوم کله مې چې دا سلیکټ کړل اوس وګورئ رسمه دلته نمبرینګ ورکوم کله چې نمبرینګ ورکړل اوس کړلی شئ